علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم دوستانو، په نننۍ ویډیو کې داسې اپلیکیشن در پیژنم چې د دې اپلیکیشن په ترو تاسو خپل ملګري ته یا هغه کس ته چې تاسو په میسیج باندې ډیر زیات تنګوي، تاسو څنګه کولی شئ چې په یو کلیک سره په زرګونه میسیج د هغه کس نمبر ته ورولېږئ. نو همدې ایپ طریقه استعمال هر څه در زده کوم، ډاونلوډ کولو طریقه هم در زده کوم. د دې نه مخکې یوه هیله در څخه کېږي که چېرته غواړئ همدارنګه خوندور معلومات ترلاسه کړئ نو دوستانو زموږ چینل سبسکرایب کړئ، په څنګ کې د بیل ایکن په آل باندې در سره ضرور کلیک وکړئ. که چېرته مو دا اپلیکیشن خوښ شو دوستانو، هیله در څخه کېږي د ویډیو در سره ضرور لایک او شیر کړئ. چېرته غواړئ زموږ نور همدارنګه خوندور معلومات ترلاسه کړئ نو زموږ چینل ته راشئ، په ویډیو باندې کلیک وکړئ. دلته کې به تاسو ته ډېر ښایسته معلومات میلاو شي چې تاسو یې ګورئ. مونږ انشاءالله کوشش کوو چې تاسو ته همدارنګه په اسانۍ سره خوندورې طریقې در زده کړو. نو هیله در څخه کېږي ویډیو ضرور در سره لایک کړئ. د دې اپلیکیشن نام دا دی، تاسو به ګورئ دا زما په خیال پلی سټور کې نشته، تاسو یې په ګوګل کې سرچ کوه هم شئ. د دې لینک به تاسو ته په ډسکرپشن کې میلاو شي. کله مو چې دا اپلیکیشن آن کړو یو څه نه څه انفرمیشن به ورته الاو کړئ. هغې وروسته بره چوز کنټري کې به تاسو د کم کس نمبر ته چې میسیج لګل غواړئ د هغه د کنټري انتخاب وکړئ، یعنې پاکستان یا بل ملک ولاوي هغې انتخاب وکړئ. لکه څنګه چې ما د پاکستان انتخاب وکړو، هغې وروسته به ما دلته کې یو اسې نمبر ولیکلو، د هغه کس نمبر به دلته کې لیکئ چې کم کس ته تاسو میسیج ولیکل غواړئ. هغې وروسته به دلته کې لاندې څومره میسیج چې لیکل غواړئ هغه به ولیکئ. لکه 500 ما لیکلي دي، مثلا تاسو ورته 50 میسیج لیکل غواړئ 50 به ولیکئ. ډیل اپشن باندې چې کلیک وکړئ، یو میسیج د څومره ټایم پس ورشي د هغو سیکنډو انتخاب هم کړای شئ. 3.5 سیکنډه یا 1 سیکنډ پس د یو میسیج ورته وشي. د دې انتخاب وروسته دوستانو دلته کې بمپټ اپشن باندې چې کلیک وکړئ نو ستاسو میسیج به ورسټارټ شي. هغې ته بس تاسو موبایل کېږدئ، هغې ته به ستاسو انتخاب شوي میسیجې 50 میسیجې وي که 500 میسیجې وي هغې ته به ورلیږل شي. نو که چېرته مو دا ایپ همدا طریقه خوښ شوې وي ویډیو ضرور لایک کړئ. د دې لینک تاسو په ډسکرپشن کې ګورئ، کني تاسو د دې نام ګورئ په ګوګل کې سرچ کوه شئ، له هغې څخه یې ډاونلوډ کوه شئ. چېرته مو دا ویډیو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ. همدارنګه ښایسته معلوماتو لپاره موږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو د دوی الله په امان.